بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لنډ او مهم خبرونو ته هرکلی کوو. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د بامیان ولایت په سیغان ولسوالۍ کې د څه باندې 28 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو رسولو 5 شبکو چارې پیل شوې. یاد وزارت زیاتوي د دې شبکو د چارو په بشپړېدو سره به له زرو زیاتې کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شي. مالیې وزارت وایي چې د دې وزارت د ګمرکونو لوی ریاست د ګرځنده څارنې قطعاتو تیر کال 52,000 او 292 ټنه قاچاقي توکي کشف او نیولي دي. د یاد وزارت په وینا نیول شویو قاچاقي توکو کې طبي، کرنیز او یوناني درمل، خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. د اوبو او انرژۍ وزیر مولا عبداللطیف منصور د اوه اویا ترکي شرکت له رئیس سلیمان جیلیو سره لیدنه کړې. اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د لیدنه کې دواړو لوریو د کجکي بند د پاتو چارو د پرمختګ د ارزونې سربیره د یاد بند د کار پر چټکتیا ټینګار کړی. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د افغانستان لپاره د قطر له شهزادفیر مردوف القاشوطي سره وکتل. عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې کتنه کې د روغتونونو پر تجهیز کندهار کې د قطر له لوري د جوړیدونکي 400 بستریز روغتون او د روغتیایي پرسونل پر ظرفیت لوړولو خبرې شوې دي. د ترانسپورت او هوایي چلند د وزیر ملا حمید الله اخوندزاده د اسلامي امارت د ویان مولوي ذبیح الله مجاهد او ځایي مسؤلینو په حضور کې د 240 میلیونه افغانیو په ارزښت کندهار کې د نساجي مسافر وړونکو موټرو د ترمینل د جوړېدو چارې پیل شوې. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې دغه ترمینل په 100 جریبه ځمکه د 14 میاشتو په موده کې جوړیږي. څه موده وړاندې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند هم په کابل کې د ارغندې ترانسپورټي ترمینل د چارو پرانیسته وکړه.